یاد لرئ دا د ژوند اصل دی. که یوه لار بنده شي نورې لارې هم شته. که یوه دروازه وتړل شي بله دروازه خلاصیږي. زموږ ستونزه دا ده چې یوه لار بنده شي بله لار نه لټوو. که یوه دروازه وتړل شي بله دروازه نه وینو. بندو لارو او تړلو دروازو ته ولاړ یو. کله چې له یوې لارې هدف ته ونه رسېدئ بله لار خپله کړئ. له بلې لارې راشئ، کیدای شي تر لومړۍ لارې په بریالۍ توګه ورته ورسېږئ. داسې هېڅکله هم مه کوئ چې له یوې لارې هدف ته ونه رسېدئ هدف پرېږدئ، خو له ډېرو لارو یې د ترلاسه کولو لپاره ځان ثابت کړئ. هدف او منزل ته رسېدل ټینګ عزم او اراده غواړي. پیاوړی او کلک عزم په غرونو کې لارې باسي. هر څه په اسانه مه غواړه. ځینو هدفونو ته تللې لارې ډېرې سختې او ازغنې دي. په دغسې سختو لارو تلل دا ثابتوي چې تا ته خپل هدف او منزل واقعا مهم دی او ترلاسه کول یې غواړي. شاید ځینې لارې درته په ځنډ او خنډ ورسیږي، خو دا به درته ثابته شي چې له زحمت وروسته حتما راحت شته او په هرې تیارې پسې رڼا ده. که ژوند ته پام وکړو ډېر څه راښیي. همت، صبر او زغم غواړي.